الحمدلله هغه دی دا سړی تاسو وینئ پیدا مې کړ دا عالم دی او دی نن په دغسې حالاتو کې دی دا امامت یې کولو هر څه مکمل لمانځه لاړل امامت یې له لاسه ووته مسله پکې بله دا ده اوسه پورې چاته هغه د سوال لاس نه دی نیولی خپل همت باسي مولوي صاحب مدرسې نه فارغ یې الحمدلله مکمل علم دی مکمل شوی هر څه مکمل دا لازمه نه ده چې یوازې بس امامت ته کښېنه خو دا سړی اوس تاسو وینئ مولوي صاحب موږ درته څه کولی شو روزي رسان الله دی دا یو وسایل دی موږ بالکل تاسو نه ډېر راضي یو الله دې موږ نه راضي شي موږ غواړو چې لږ دغه د ژوند سهولیت برابر شي یو دوکان یو غرفه یو د مناسب د ناستې ځای سړی کښېني فقط دی نه دی ویلي چې یو رکشه راته واخلي او بل څه یو دوکان یو غرفه نو داسې یو لس رونه ماته پکار دي چې هغې دغه یو لک افغانۍ تقریبا هغه لس رونه سره لس زره روپۍ واچي یو لک افغانۍ برابرېږي انشاءالله که ته زما ویډیو ګورې او ته غواړې چې د جاري صدقه کې برخه واخلې د دې نیک سړي